سرحدي شاهین پر اندلس د مسلمانانو ولکې نږدې 800 کلونه تیر شوي وو. د دې اتو پیړیو تاریخ د یو ستر قوم د عروج او زوال داستان دی چې لومړی فصل د عربو فاتحانو او اموي کورنۍ لوړ همته امیرانو په خپلو وینو لیکلی. اوس دغه لوی قوم چې هیبت یې د روم د بحیرې یاغي څپې ایل کولې او عزم او ارادې ته یې د پیرنه د غرونو څوکې په ګونډو وې، د بېکسۍ په اوښکو خپل وروستی باب لیکي. د تهذیب او تمدن هغه ونه چې طارق بن زیاد او موسی بن نصیر غوندې سرخندویانو او د عبدالرحمن وارثانو پاللې وه، اوس د خزان د توندو او یاغي څپو سره مخ وه. مسلمانان د تالندې په څیر په دې هېواد راننوتل او کله چې د مقاومت ټول دیوالونه ولوېدل او د هسپاني اوسېدونکو د عربو شازلمیو ته وسلې کېښودې، نو دغه تالنده د رحمت پر باران بدله شوه. د اندلس شاړه ځمکه یې د عدن پر بڼ بدله کړه. هغه هېواد چې انسانیت پکې د جهالت په منګلو کې ساه ورکوله د اروپا د علم علمبردار شو. کله چې په اروپا د وحشت او بربریت تیارې راخپرې وې، د اندلس په هر کور کې د علم او هنر ډیوې بلې وې. کله چې د اروپا زیاتو اوسېدونکو د ځناورو څرمنې اغوستې او په غارونو او ځنګلونو کې اوسېدل، د اندلس خلکو د ټوکرو په اوبدلو او د ماڼیو په جوړولو کې کمال درلود. هغه وخت چې په اروپا کې د کتاب لوستونکي د ګوتو په شمارو، په اندلس کې داسې څوک پیدا کول ګرانو چې په کور کې کتابتون نه وي. د امویانو د خلافت دوره د اندلس په تاریخ کې طلایي دوره وه. اوس هم چې کله کوم سیلانی د قرطبې، اشبیلیې او تولیتلې په کنډوالو کې د پخواني شان او شوکت تصور کوي، په حیرانۍ دا پوښتنه کوي چې دا همغه ځای دی چې د خلکو د خوشحالۍ په لیدو به یې د شارلمان سفیر حق حیران کړ. آیا اوسنۍ هسپانیا همغه د عرب اندلس دی چې له خاورو به یې طلا راپورته کېده، هلته چې د غریبۍ او فقر نوم او نښان نه و او سوداګري تر ایران، روس او چین پورې غځېدلې وه، پوهنتونونه یې په ټوله نړۍ مشهور وو او علماو ته به یې د افلاطون او ارسطو شاګردانو زنګون مات کړی و. د اندلس د مورخینو ارواوې چې ښایي هر ماښام اوس په هغه ویرانو راګرځي، په غمجنه لهجه موږ ته د دې پوښتنو ځواب راکوي. هو، دا هسپانیا د عربو هماغه اندلس دی چې د عظمت داستان یې هیره افسانه شوه. دغه جبل الطارق همدغه دی چې د طارق بن زیاد کښتیو دلته لنګر اچولی و. دغه قرطبه هماغه ښار دی چې د دریم عبدالرحمن د دربار شان او شوکت ته د نړۍ د سترو ټولواکانو سفیران حیران وو. دا همغه اندلس دی، هو، هغه عظیم ولس چې په خپلو وینو او خلو یې دغه خاوره سمسوره کړې وه، ورک شوی دی. تر دې کنډوالو لاندې د همغو سترو معمارانو جسدونه دي چې له دغه هېواد نه یې د نورې اروپا لپاره د رڼا څلی جوړ کړی و. د نړۍ تاریخ د مختلفو قومونو د کمال او زوال داستانونه وایي، خو د اندلس د عربو فاتحانو د کمال او زوال داستان تر ټولو زیات په زړه پورې او تر ټولو زیات عبرتناک دی. لمر، سپوږمۍ او ستوري چې له پاسه له آدم علیه السلام نه تر دې دمه کائناتو ته ګوري، که یې په ټټر کې زړه وي، د اندلس د عربو فاتحانو د عروج او زوال داستان به خامخا پرې نقش وي. په اندلس کې د مسلمانانو د بریو په لومړیو وختونو کې د شمالي بریدونو سره جفت عیسویانو وړوکې پاچاهۍ وې. د اندلس د ځواکمنو واکمنو په وخت کې به دوی مسلمانانو ته جزیه ورکوله او د مسلمانانو د خپلمنځي اختلاف او کمزورۍ په وخت کې به بیا د خپلواکۍ اعلان کاوه او په سرحدونو به یې بریدونه کول. په اندلس کې د اموي خلافت دوره د ترقۍ او پرمختګ دوره وه او اموي حاکمانو د خپلو شمالي عیسوي ګاونډیانو سره د هغوی د بدنیتیو سره له زغم نه ډک چلن غوره کړی و. په 5مې هجري پیړۍ کې د امویانو له زوال نه وروسته د اندلس مسلمانان له یوه مرکز نه محروم او په خپلمنځي جنجالونو کې راګیر وو. د اندلس ستر حکومت په 20 کوچنیو ټوټو ویشل شوی و. د دې ګډوډۍ او اختلاف نه شپږم الفانسو ګټه واخیسته او د شمال 3 سوي ریاستونه اسچوریا، لیون او قسطوله یې سره یو کړل او پاچا یې شو. د مسلمانانو خپل چاري کوم واکمن به چې د خپل ګاونډي مسلمان بل حکمران نه ماته وخوړه، له الفانسو نه به یې مرسته غوښته. هغه هم یو حاکم ته د بل په مقابل کې مرسته ورکوله.
او د خپلې مرستې قیمت یې ترلاسه کاوه، تر دې چې نږدې د اندلس ټول مسلمان حاکمان د ده جزیه ورکوونکي شول. د الفانسو پوځ د اندلس په ساره او اوږده کې پوځي تاڼې جوړې کړې او د خلکو په لوټلو او ځورولو یې لاس پورې کړ. د دغه مصیبت په وخت کې د الجیریا او مراکش حکمران یوسف بن تاشفین د مسلمانانو مرستې ته راغی. هغوی د عیسویانو له ظلم نه وژغورل، خو لنډفکره مسلمانان یې په یوه مرکز راټول نه کړای شول او چې د مسلمانانو د وحدت ټول تدبیرونه یې ناکام ولیدل، اندلس یې د افریقا د واکمنۍ یو ولایت اعلان کړ. د افریقا د مرابطین دغه واکمني چې یوسف بن تاشقین یې تاداو کېښود تر ډیره دوام ونه کړ. د اندلس حاکمانو یې پر خلاف بغاوت وکړ او بالاخره د اندلس هر لوی ښار ځانګړی حکومت شو. په دغه نازک مهال عبدالمؤمن د مسلمانانو د اقتدار رانسکورېدونکي محل ته تکیه ورکړه. د اندلس وړوکي ریاستونه یې مات کړل او د موحدینو د پاچاهۍ تاداو یې کېښود. موحدین د شمالي عیسوي حکومتونو لښکرو ته پرله پسې ماتې ورکړې، خو له بده مرغه د دوی مرکز هم افریقا وه او له هغه ځایه اندلس اداره کاوه چې بالاخره هغوی هم ورو ورو کمزوري شول او د اندلس د امیرانو سازشونو بیا زور ونیو. په 1212 هجري کې عیسویانو د موحدینو لښکر ته په لاس نواز کې ماتې ورکړه او له دې نه وروسته د مسلمانانو یو ښار جلا جلا د عیسویانو په لاس کې ولوېدل. له 1238 هجري څخه تر 1215 هجري پورې مسلمانان یو له بل سره لاس او ګریوان وو. په دې وخت کې د قسطلي عیسوي پاچا فردیناند د ثالث او ارغوان له پاچاهانو سره متحد شو او قرطبه، بلیسیا، اشبیلیه او مرسیله یې ونیول. مسلمانانو ته د عیسویانو په لاس کې د قرطبي او اشبیلیې سقوط د مغولو په لاس د بخارا او بغداد له سقوط نه کم نه و. په اندلس کې اوس یوازې د غرناطي حکومت د مسلمانانو وروستی پناهګاه وه. دغه ریاست د سرانویدا له غرونو نه د ساحلي ښار المربي او تر جبل الطارق پورې غځېدلی و. په غرناطه کې نږدې تر 2500 کلونو پورې نوره هم د مسلمانانو پاچاهي پاتې شوه. د عیسویانو په لاس کې لوېدلیو ښارونو نه مسلمانان غرناطې ته مهاجر شول او ټولو غرناطه خپله وروستی پناهګاه او د اسلامي ریاست وروستی مورچل باله. هغوی د غرناطې واکمنو ته ورغلل او د جهاد لپاره یې تیاری وښود، خو د مسلمانو حاکمانو هغه توره چې د لویو نه د لوی قوت پروا یې نه لرله نو په ټیکي کې ننوتلې وه. د غرناطې ریاست تر 2.5 پیړیو پورې د خودغرضو امیرانو د خپلمنځي کشمکش او ګډوډۍ او له بهر نه د عیسوي لښکرو د لوټمار او وژنو نښه وه. کله کله به د غرناطې واکمنو عیسویانو ته ماتې هم ورکړه، خو غرناطه د داسې ارادې خاوند حاکم نه محرومه وه چې د عیسویانو د راتلونکو خطرو په وړاندې په څه مناسب تدبیر سوچ وکړي. که به کوم امیر په عیسویانو بری وموند نو ولس به تر څه وخته د دې سویې په ویاړ لږ او ډېر په احساساتو راغی، خو له لږ مودې وروسته به غرناطه بیا د خپلمنځي رقابتونو او سیالیو ډګر شو. پر دې سربیره تر هغه وخته پورې د اروپا یو ښار هم د علومو او فنکاریو په ډګر له غرناطې سره سیالي نشوای کولی. د دوی معماران په ټوله نړۍ مشهور وو. په پوهنتون کې د لرې لرې هیوادونو زده کوونکو علم حاصله وه. د غرناطې جراحان او ډاکټران په نړۍ کې بېسیاله وو. کله چې کوم قوم د ازادۍ، عزت او خلاصون لاره غوره کړي نو علم دوی ته د مشال او ډیوې په حیث شي، او کله چې دوی د دې لارې نه واوړي بیا همدغه علم د یوې نشه راوړونکې دوا په څیر شي او دوی د خپلو بدو عملونو او لټیو په وجه د ضمیر له ملامتۍ نه وژغوري. د 9 هجري او 15 عیسوي پیړۍ په 2مه نیمایي کې د غرناطې د اسلامي ریاست د لوېدو آثار ډېر ګړندي راڅرګند شول. د 5م فردیناند او ملکې ازابیلا په واده سره د عیسوي 2 ریاستونو اراغون او قسطله اتحاد او د مسلمانانو خپلمنځي اختلاف د مسلمانانو د اقتدار وروستیو ډیوو ته د شمال تند څپه ثابته شوه. بدر بن مغیره د قسطلې امیرانو او عوامو د سرحدي عقاب په نامه یاداوه. د قسطلې د پوځونو پر خلاف د هغه د سترو بریاو په وجه په غرناطه کې هم په دې نامه مشهور شو. دغه 8 میله اوږد او 40 میله سورور ځنګل له یوې مودې را په دې خوا د هغو ازادو سرخندویانو مرکز و چې له غرناطې سره بېطرفه او د سرحدي عیسوي واکمنو سره په ټکر کې و.
له بدر نه وړاندې د دې سیمې امیر د بدر پلار مغیره و. هغه د عیسویانو زیاتې سیمې په خپله ولکه کې راوستې وې. د غرناطې حکامو غوښتل له هغه نه باج واخلي. هغه د غرناطې د پاچا استازي ته ځواب ورکړ چې که د غرناطې حاکم عیسوي پاچا ته جزیه ورنه کړي نو دا سیمه د دوی ده او زه به د دوی د پوځ د یو معمولي سپاهي په حیث د عیسویانو سره په جګړه وویاړم. که داسې نه وي نو زه د غرناطې په منځګړیتوب د قسطلۍ د عیسویانو په غبرګه غلامۍ راضي نه یم. هغه وخت غرناطه د خپلمنځي جګړو ډګر و او حاکم یې دا همت نه درلود چې د خپلو دښمنانو په ډله کې د قسطلۍ عیسوي پاچا هم شمار کړي. ځکه یې مغیره ته ځواب واستاوه چې تر څو ستا مخالفت یوازې د سرحدي عیسوي پاچاهانو سره وي موږ به ستاسو په مخ کې خنډ نه شو. د قسطلۍ باج ورکوونکو عیسوي حاکمانو هم د خپلمنځي رقابت له امله د مغیره پر خلاف کوم متحد محاذ جوړ نه کړای شو او مغیره ته د تیارې موقع په لاس ورغلې وه. د عیسوي حاکمانو تر واک لاندې محکومو مسلمانانو مغیره ته د ملاتړ پیغام واستاوه او ورسره یو ځای کېدل. خو هغه لا 6,000 مجاهدین راټول کړي وو چې د اندلس په نصراني برخه کې یو لوی بدلون او انقلاب راغی. د 5 فردیناند او ازابیلا په واده د شمال د اراغون او قسطلۍ 2 ځواکمن عیسوي ریاستونه سره یو شول او دغه یووالی مسلمانانو ته ستر ګواښ شو. د فردیناند په وړاندې د وړوکو عیسوي امارتونو حیثیت د وړوکو سردارانو په څیر شو. فردیناند هم د غرناطې د باجګزار حکومت نه د مغیره وړوکی امارت زیات خطرناک باله. هغه دا هم احساس کړه چې د دې سیمې د نیولو لپاره دوی ته د ډیرو لښکرو قرباني پکار ده. مغیره د راتلونکو ګواښونو اټکل وکړ او د اندلس په ساره او اوږدو کې د مجاهدینو په راټولولو لاس په کار شو. هغه د خپلواکو سیمو د ساتنې لپاره خپل یو مرستیال پرېښود او د یو معمولي سوداګر په بڼه د اندلس په سترو ښارونو راوګرځېد. د قرطبې، اشبیلې او نورو ښارونو هغه مسلمانان چې ارواوې د غلامۍ په زنځیرونو کې ناارامې وې د ده بلنې ته لبیک ووایه او د ده په لاس یې د جهاد لپاره بیعت وکړ او مغیره ته یې وعده ورکړه چې د مناسب وخت په راتلو به دوی په خپل ښار کې د عیسویانو پر خلاف د بغاوت جنډې پورته کړي. خو مغیره دا هم احساس کړه چې په نصراني اندلس کې د یوې اوږدې مودې لپاره د عیسویانو تر غلامۍ لاندې مسلمانانو کې ډېر لږ داسې کسان دي چې مرګ او ژوند یې د اسلام لپاره وي. د پلار نیکه له دین نه د مسلمانانو د اړولو لپاره چې عیسویانو کومې لارې او دسیسې په کار اچولې وې هغه ډېرې بریالۍ وې. اوس د فردیناند د حکومت په ساحه کې د مسلمانانو د مرتد کولو په لارو چارو ډېر په توندۍ عمل روان و. د مسلمانانو په مدرسو کې د عربي ژبې درس منع شوی و. د عربي جامې اغوستل منع و. مسلمانان پر دې مجبورېدل چې خپل بچیان عیسوي ښوونځیو ته واستوي. هغو خلکو ته لږ امتیازات هم ورکول کېدل چې عیسوي دین به یې ومانه. خو څوک چې مسلمان پاتې کېدل دا امر ورته شوی و چې یو ځانګړی نښان ټینګ کړي. په بازارونو کې به له هغوی سره سپک چلن کېده. په داسې حالاتو کې یو کمزوري ډلګۍ پیدا شوه چې ظاهرا عیسویان شوي وو خو پټې په کورونو کې لمونځونه کول. د اندلس د پاتې مسلمانانو لپاره تر ټولو خطرناک یو ولسي تحریک و. د منافقینو یوه ټولګۍ د اندلس او غیر اندلس ترمنځ جګړه پیل کړه. دې خلکو هسپانوي نژادي مسلمانان د عربي نژادو مسلمانانو پر خلاف سره یو کول او عیسوي حکومت د دوی دغه غورځنګ د خپلو ګټو موافق لیده او ملاتړ یې کاوه. دې خلکو به د عربي مسلمانانو پر خلاف په جوماتونو او د ښار په ګڼه ګوڼه ځایونو کې براله پروپاګند کاوه. د دې وضع له امله د اندلس زیاتره عرب او بربر نژاد مسلمان یا افریقې ته ولاړل او یا یې په غرناطه کې پناه واخیستله. مغیره چې د دې ښارونو له دورې نه راستون شو ډېر امیدوار نه و. په 13 ښارونو کې نږدې 4,000 مسلمانانو د هغه په لاس د جهاد بیعت کړی و خو هغه بیا هم مایوس نه و او دا ژمنه یې وکړه چې د اندلس هر ښار ته به د جهاد پیغام ورسوي. هغه دا هم احساسوله چې تر څو د غرناطې کوم حکمران د عیسویانو پر خلاف د بغاوت جنډې اوچتې نه کړي په اندلس کې د اسلام د عظمت خوبونه بیا لیدل ممکن نه دي. د هغه د ژوند تر ټولو ستر ارمان همدغه و چې د غرناطې کوم واکمن د عیسویانو پر خلاف د جهاد اعلان وکړي او دی د سرخندویانو په پوځ کې شامل شي. خو د غرناطې تخت د پرغرضو د سیالۍ ډګر و. مغیره بیا هم همت ونه بایله. هغه به هر کال په بدله جامه کې د اندلس پر ښارونو راګرځېده او خلک به یې جهاد ته چمتو کول او چې کله به بیرته راستون شو
هم زیات وخت به یې د اندلس د پټو ډلو په نامه د لیکونو په لیکلو تېرېده. یوه ورځ مغیره د ځنګل د یوې پخوانۍ کلا په یوه کوټه کې ناست و. یو سپاهي راغی، خبر یې راوړ چې څو سپاهیان ناپېژندوی سړی په سرحد کې نیولی دی او راوستی دی. هغه وایي چې د تولیتله نه مې یو ضروري پیغام راوړی دی. مغیره تر اوسه پورې تولیتله ته د جهاد د دعوت لپاره نه و تللی. د ده په حکم یې ناپېژندوی راوسته. د بدر عمر هغه وخت 14 کاله و او د پلار تر څنګ یې ناست و. ناپېژندی چې کوټې ته ورننوت، یوه بله خوا یې وکتل او ویې ویل زه له تا سره یوازې څو خبرې کوم. مغیره سپاهیان بهر ته واستول. ویې ویل هو وایه که نه. مغیره په سوالي انداز بدر ته وکتل. مغیره ورته وویل د ده په باب اندېښنه مه کوه، دا زما زوی دی. اجنبي له جیبه یو لیک راوایست او مغیره ته یې ورکړ. ویې ویل دا ولوله. د اوږده لیک په لوستلو سره مغیره په چورتونو کې ډوب شو. د هغه په غوږونو کې د لیک وروستی الفاظ کړنګېدل. په تولیتله کې 10,000 سرښندویان ستا په انتظار دي. زه حیران یم چې تا تر اوسه دغه ښار ولې له پامه غورځولی. د تولیتلې مسلمانان د اندلس د نورو مسلمانانو نه زیات مظلوم دي او په دوی کې په زرګونو داسې دي چې د ظلم تر بار لاندې په سلګو له مرګ قبلولو نه دا غوره کوي چې ستا تر بیرغ لاندې په مقابله کې ووژل شي. مغیره استازي ته په ځیر وکتل. ویې ویل ورځه ورته ووایه زه درځم، ډېر ژر خامخا درځم. وروسته مغیره څو تنه سپاهیان راوغوښتل او ورته یې وویل دغه استازی سلامت له سرحد نه واړوئ.